تاسو پوښتنه وکړه چې څنګه له منفي انرژي ورکولو ډډه وکړو پر ځای د دې چې نورو خلکو ته منفي انرژي ورکړو ولې مثبت انرژي ورنه کړو دا یو ډېره مهمه مسله ده موږ ډېر زیات ضرورت د دې مسلې لپاره لرو ارواپوهان په دې باندې معتقد دي چې تاسو له نورو خلکو سره تعامل کوئ تعامل مو باید په څو بناو باندې اول دا چې انسانیت د هغې نه وروسته عقیده د هغې نه وروسته بیا زموږ باندینی د ننني ارزښتونه دي دغو مواردو ته په پام د خلکو ژوند دلته کیږي منفي انرژیو پر مهال باندې کله چې له خلکو سره مخامخ کیږو زموږ الفاظ زموږ خبرې زموږ یو بل سره روغبړ دا باید په داسې ډول وي چې هغوی غوښه واخلي هغوی خوښ سي هغوی خوشحاله سي زموږ په تعامل باندې پر ځای د دې چې موږ له خلکو نه ووایو چې تاسو خسته واوسېدئ یا خسته نباشین که په دري کې وایي نو په دې خاطر ولې ونه وایو چې ستاسو نه مننه خوښ اوسئ موږ خوشحاله یو چې دلته یو تاسو سره په لیدل زه ډېر زیات خوښ شوم او له دې نه مننه چې موږ تاسو سره ولیدل هر څومره چې متقابلو خلکو ته په ډېرو ښو الفاظو باندې قایل کیږو په ډېر ښه تعامل باندې قایل کیږو همدومره هغوی مثبته انرژي اخلي بله مهمه نقطه دا ده چې بعضې وخت له تاسو څخه ځینې مشورې غوښتل کیږي هغه مهال کې کیدای شي تاسو د هغه کس په غبرګون کې عصباني شئ کیدای شي ستاسو هغه خبره یا مسله ستاسو پر مزاج برابره نه وي نو د دې لپاره چې موږ په خپل ځان باندې باور ولرو خوښ یو نو زمونږ تمرکز باید ټول دی چې زما کم احساسات زما ناسم احساسات باید د دې لامل نشي چې هغه منفي انرژي واخلي هغه لږ څه موږ نه خفه واوسېږي نو دغو ټکو ته باید ډېر زیات پام وکړو دلته معمول داسې شوی چې موږ هر څه وایو هر څه کوو افعالو ته پام نشته کړنو ته پام نشته هر څه مو چې وویل ومو ویل یعنې دې ته پام نه کوو چې متقابل کسان له موږ خفه کېږي زموږ له تعامل نه بد وړي نو په دې لپاره خپل الفاظ کړنې او زموږ د سترګو لیدل مهم دي د خبرو پر مهال ارواپوهان وایي چې تاسو آی کنټاکټ کوئ کله چې خلکو سره خبرې کوئ هر څومره جدي مسله سي تاسو هغه کوم افکار چې لرئ هغه د سترګو په طریقه هم انتقالولی سئ د څیرې په کتلو هم انتقالولی سئ او د لاس په ورکولو سره هم نو فلهذا هدف دا دی چې خلکو سره په تعامل پر مهال باندې پکار ده چې خلکو ته مثبته انرژي ورکړو نه منفي انرژي